ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. میانمار کې پوځي کودتا امریکا او ملګرو ملتونو یې غندنه وکړه. پوځ د ولس مشرانو تر نیولو وروسته کودتا اعلان کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشین انټوني ګوتریش د میانمار د مهمې مشرې آنګ سان سوچي او نور ولسي مشرانو نیول وغندل او د دغه هیواد له پوځ یې وغوښتله چې د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. افغانستان کې د کورونا معاینې جعلي تصدیقنامې جوړېږي. چارواکي یې هم بهرنیو سفرونو لپاره اخلي. د هوایي لیکو یو شمېر مسافر د کورونا ازموینو جعلي تصدیقنامې اخلي چې د سفر کولو اجازه ورکړل شي. د بي بي سي له خوا ترسره شوې یوې څېړنې موندلي چې افغانستان کې یو شمېر وګړي چې غواړي له هېواده بهر سفر وکړي د کورونا ازموینو د منفي پایلې جعلي تصدیقنامې په پیسو جوړوي او بیا د همدې سند په مرسته بهرني سفرونه کوي. چین پاکستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. د کورونا ویروس د واکسین لومړۍ ټولګه تېره ورځ ناوخته له چینه پاکستان ته رسېدلې. د پاکستان د هوایي چلند یوه ځانګړې الوتکه چې دا واکسین یې لیږدول د دوشنبې سهار د راولپنډۍ په نورخان هوایي اډه کې کېوتېده. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني د موقت حکومت په اړه د تېرې ورځې څرګندونو مخالفت کړی. په ورته وخت کې میر رحمان رحماني وضاحت ورکړی چې د هغه څرګندونو څخه یې مطلب د جمهوریت له منځته تلل نه و.